دغه ځای مې را پاک کړو صاحب دا مې داسې را جوړ کړو دلته دا ټول مې دلته ولګو دلته مې دا لاینونه ور جوړ کړه نو د خواته مې دا دې بیک کې لږ سامانونه دي دغه ځایونه جوړوم بس نور بیک مه پلوړم بس ځای ښه منظم دی ټول خلک به راځي د خیره تاسو به سندرې علیکم سلام جوړې په خیر صحت ښه دی وخت په خیر تېرېږي په خیر راغلی خیر مو کتلې څنګه دا تاسو دلته پروګرام دی څه و د خیره سره نن شپې ته بس پروګرام ده د یکشنبې شپه ده نو خلک راځي ډانس مانس به کوي او سندرغاړی راغلی مشهوره انشاءالله چې خلک به ډېر دا ټول ځای به ډکي ها او دا څنګه ټیکټ میکټ تاسو دې به ټیکټ علي اول کنه تا شان خلک پرې دی پکې بس داسې دا چې صندوق مندوق دی بس ټیکټ میکټ دی هر څوک راځي کنه نو خلک ورته ناستي ټیکټ به اخلي بغیر د ټیکټ راتله خلک بدل ته په ځمکه بناسي کنه کرسۍ مرسۍ تنظیم بوله کوو کرسۍ هم لګوو بل داسې دا ځای خالي کنه څوک ډانس مانس کوي بیا ورته راجګ شي نو هغه دپاره خالي ده سندرغاړی به څه ټایم راځي سندرغاړی دی کنه زه یم ځي دا زموږ سندرغاړی دی مشهوره سندرغاړی تاسو نه پېژنئ په ټیک ټاک کې او په یوټیوب کې دا ټولو ځایونو کې ګرځي راګرځي تاسو ولې د دې نه دوره وایي خاص مشهور سندرغاړی دی نه پېژنئ تاسو نه پېژنئ دی به ګانا بنامه دی وایي هو خو د نن شپې پروګرام دی دا ګانې ما نه وایي دا سندرغاړی تا ته نه ښکاري نه د دې به هم تاسو پیسې هلې چې دی ګانا وایي خود نو باید ولې دا څنګه خبره کې حیران ګورې دلته خلک راځي خو دا مشهوره سندرغاړی دی باید چې پیسې ورکړي باید چې دلته راسي بس کومه چې بیا د خلکو خو داسې ده چې خلک یې خوښوي ستا پین هم شته او نه چې پین لغونته کې داسې بټن پین له بټن ورکړې داسې هغه دیوالونه واد نه لزوي ته هغه پین خو خلک په کمره کې ساتي نه چې هغه څنګه پین ولګي که نه هغه به تا به ونه ډکوي لغونته کې نه نه ولې به ډکوي هغه څه کیسه نه ده راغله خو سندره دي نو نن شپه تاسو هم راشئ لږ زره د جیب نه پیسې تاسو به نن وګورئ لږ د جیب نه پیسې راوباسئ د هغو ټیم چې ورکړي خلاص یې کړئ او دلته ټکټ واخلئ راشئ تاسو به مخه بلکل دا به تاسو د پیمنټ دې به پیمنټ تاسو پیسې به هم درکوي د دې آفټر کنسرټ هماله پیمنټ راغی آفټر کنسرټ سی تاسو تعلیم دی تعلیم خو زموږ دونه نشته اوس چې دلته د ګانو دی هغه ته کنسرټ وایي خو کنسرټ ته دا ټول خلک ورته کنسرټ وایي پوه نو سندرې دي خلک راځي خوښوي مشهوره سړی دی تاسو نو دې ته څه شی فکر دې ته کنسرټ وایي کان خو دې هم صحیح دی سټ خو دې هم نری دی کنسرټ دا درته نه یادوم کومه سړی زموږ د سندرغاړي داسې نه بیا من بله به ټکټ په څو راکړې بیا ټکټ به درته 50 روپۍ درکړو ډېره قیمت هم نه دی 50 روپۍ ده ماسخوتن راځئ راشه صحیح ده بس بیا صحیح ده زه به راشم خو د کان او د سټ خیال وساتئ نو صحیح ده بس دله بیا ټکټ هم ورکړه ته راځه هغه څوک موږ هغه کوو ته صاحب هلته ودرېږه هغه موږ هر څه کوو هغه سړی چې دا ښه سندرغاړی دی مشهوره سندرغاړی دی انګلیش کې دا څه نوم واغېستو د څه د چې دا ګانې مانې دې څه نوم واغېستو کنسرټ یو فنکشن یو کان او سټ کنه کان او سټ نه کان اردو لګی موږ پښتانه یو پښتانه کان په اردو کې وایي هغه درته کنسرټ په انګلیش کې ویل انګلیش پوهېږې مکتب دی ویلی مکتب ویل دی څومره پورې دی ویلی مکتب ما ویل دی خو لکه د دیوال شاته د سکول دیوال شاته بیا هغه دلته په درد نه خوري ته ځه ستا کار خلاص شو دلته که ټکټ اخلې راشه نور نه شي دلته